بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو. ډیر وخت پس داسې لکه یو لس 15 ورځې مې تېرې کې څه لږ ذاتي مصروفیات هم وو او لږ نورو کیسو کې بس تاسو سره نه مخامخ شوی. نن اهم خبرونو کې یو خو وهان بارډر چې کوم د افغانستان او د چین خاص موږ اشاره ورته ویلی شو یا دی باندې ډېر اهم پرمختګ کې دی شي په هغې حوالې سره اهم اپډیټ دی. ما سره احسان الله تاسو ګورئ د افغانستان ناموړی او تکړه جرنلست دی، اوس موږ سره نن سبا دلته اسلام آباد کې وي. دی باندې به ډېر اهم خبره وي او ورسره چې پاکستان کې دننه یو طرف ته خو خپلې اړې ګډې روانې دي، په هغه باندې به هم نظر اچوو. خو ورسره چې کوم دلته میشته افغانان دي هغو دپاره څه خبرونه او خاص کر چې کوم پاسپورټونه لري یا د دلته سفارت سره تړلي شوي دي، بل بیا ویزو مشکلات تر مخه شوي، په دې باندې خبره کوو. خو اول به راځو احسان الله احسان چې نن په ریپورټ هم جوړ کړی دی د چمن چې کوم چین او د افغانستان جو خاص هغه چې کوم وهان بارډر دی، وهان سړک دی، په هغه باندې لږ تفصیلات ګران کتونکو سره شیر کا. جی بالکل دوستانو، د چین او افغانستان ترمنځ د واخان کوریډور چې کوم دی دا یو داسې سیمه ده چې په تیرو 20 کالو کې دلته بیخي لاسرسی نه دی پیدا شوی. دلته چې کوم خلک دي هغه د ژوند هغه عام سهولتونو څخه محروم ول. اوس چین دغلته د افغانستان حکومت سره په ګډه د سړک جوړولو کار شروع کړی دی چې 50 کیلومتره سړک دی او دغه سرحد چې دی د پاکستان، افغانستان، تاجکستان او چین په شریکه دغه واخان کوریډور چې دی دوی ورسره لاره شریکه ده. پاکستان هم کولی شي چې دغه کوریډور څخه د چترال چې کوم خلک دي چې هغوی ډېر لرې پراته دي او چین سره ځان وصل کی او دغه هیوادونه کولی شي د تجارت لپاره په شریکه د دې نه ډېره پازیټیو یا مثبته فایده او استفاده ترې وکړي. نو افغانان ورته خوشاله دي ځکه چې چین سره زموږ ګاونډ دی، موږ مجبور یو چې د ګاونډیانو سره ښه تعلقات ولرو او چین بیا چې دی یو د اقتصادي پلوه یو پرمختللی هیواد دی، نو کولی شي چې د افغانستان په څیر یو ځپلی او یو غریب هیواد کې سرمایه ګزاري وکړي. او ورسره چین دلته په بدخشان کې چې کوم واخان کوریډور دی په دغه ځای کې د یو ډېر داسې مضبوط او بنیادي اسپتال کار شروع کړی دی چې په خصوص کې د شمال او د بدخشان خلک کولی شي چې دغه اسپتال کې د خپل صحت په باره کې چې کوم مشکلات لري دلته لنډ لاسرسی پیدا کړي. بالکل څنګه تاسو احسان خبره دا مهمه خبره چې وهان خبره ډېره مخکې نه ده یو قسم وایي چې ځنډ ښکار وایه څه کیسې پکې روانې وي، خو اوس د کې دا ډېر ښه خبر مخې ته راغلی دی اقتصادي توګه باندې هم. دې سره د اسپتالونو په حوالې سره یو بل زه تاسو سره خبر شیر کوم چې هغه پرایویټ په توګه باندې بقاعده توګه دلته پاکستانی چې کوم میډیکل سره تعلق لري خلک هغې هم افغان حکومت ته یو پیشکش ورکړی دی چې زیاتره بیماران چې کوم خاص کر ناروغه خلک پېښور ته، اسلام آباد ته دلته ډېر په مشکله راځي، هلته علاج معالجې لپاره هغه شان سهولت نو هغه هم ویل کېږي چې ډېر زر به خاص کر جلال آباد په باندې یو پوینټ مقرر کیږي چې هغه د پاره به دلته پاکستانی لکه څرنګه په پاکستان کې هم مختلف چې کوم میډیکل سینټرز دي هغه کې هفتوار یو چې کوم بار نه ډاکټران راځي بیا کې کینی دغه شانتي یو هفتوار چې کوم میډیکل سینټر به جوړ شي چې هغه کې دلته پاکستان نه به چې کوم ډاکټران دي هغه به ځي هلته به مغه فیس باندې یو محسوس فیس باندې به په جلال آباد پوینټس باندې هلته علاج معالجه یا چیک اپ چې کوم دی هغه شروع کړی شي. دا یو ډېر ښه سوچ دی، یو ښه عمل دی که یقیني کړی شو په دې کې نوموړي کسان چې کوم دي هغه په دې باندې خپل ساتي. نو دغه یقینا چې احسان که دغه شانتي عمل جوړ شو نو ډېر مریضان چې کوم خاص کر راځي ته هم ګورې ډېر مشکلات نو سوره فایده رسي ورته. بالکل دا تاسو ډېر ښه پوینټ شیر که په افغانستان کې اسپتالونه نشته دي
کې ما په خپل سترګو کابل کې لیدلی چې د پاکستان نه د سترګو آیس چې کوم دا ایکسپرت ډاکټران دي د زړونو چې کوم ډاکټران دي اکثره وخت موږ وینو په کابل کې دوی راځي هلته دغه شی د کمپینونو له لارې دوی د یوې هفتې یا یو میاشت لپاره راځي او چې کوم هغه کریټیکل بیماران دي د هغوی هلته چې کوم دی فری اپریشنز کوي او دا یو ډېر غټ سرویس دوی کوي ځکه چې فلحال د افغانستان کې چې کوم بیماران دي پاسپورټونه هم نه لري د ویزو مشکلات هم دي نو په ډېر سختۍ پاکستان ته د علاج دپاره راځي نو چې کله د دې ځای نه هلته ډاکټران لاړ شي او بیا هغوی ته بالکل فری علاج معالجه هلته مهیا کړي نو دا یو ډېر غټ خدمت دی د انسانیت دپاره او د افغان ولس دپاره. بالکل دغه شانتي د افغانستان په حواله سره لکه یو طرف ته خو بد خبره هم راځي چې هلته کې سختي دوباره شروع کیږي هلته یقینا چې اسلامي ممالک اسلامي یو هغه چې کوم او پوینټس دی هغه باندې خپل عمل درآمد تیزولو کوشش کوي خبر ارزي کوي خو هغه کې به هم ډېر خو ورسره د افغانستان پرمختګ یا افغانستان کې ترقیتی کورنو سلسله هم روانه ده دا ډېر ښه پوینټ دی ورسره پاکستان په حواله څنګه خبرو کو دلته احسان چې کوم پاکستان تم دلته کې وي نو ډېر خلکو ته د ویزو ډېر مشکلات رامخته شي خو پالیسیانې جوړې شي بیا وسارې ځکه شي چې سنس پوینټونه داسې جوړ شي چې افغان نخوا لکه تاسو تېرو ځل لیدل د چې کوم د برلخ نه سوري د جنډې لکه موږ ورته ویل شي هغې برمتی بیا باندې بیا پالیسی سره شو دا شانتي نور په سوشل میډیا باندې چې کوم بار هیوادونو کې مشتا افغانان دي هغه د ورونو ته مشکلات جوړي نو په دې حواله سره پر خو جوړ شوی دي پالیسی جوړ شوی د تاسو ډیر مخکې نه ما ویلي دي خو عمل درآمد وسار کړي شي دغه سازشونو تحت به دغه باندې او ورسره دلته چې کوم د یونیسیار او دغه شانتي نور هغه دي نو د دسمبر پورې حکومت کوټه دا هغه خو ډیر کسانو ولا میډیکلی هم شوي چې هغه کې کینیډا استرالیا او دغه شانتي د نورو ملکونو ودون ته کم کسان دي غزي خو ډیر کیسونه چې کم دي لا اوسه پورې پراته دي په هغه باندې هم تاسو سره اپډیټ درکو او ډیزل چې څومره افغانان لاړ هغه په حواله سره هم او بل خو چې احسان هم دا پوینټ او چې کړه په دې باندې هم کار شروع کړي چې خاص کر افغان سفارت دلته کې کم دي هغه کې هغه کارونه نه کیږي چې کوم افغانانو ورونو ته دلته مشکلات رامخته شوي دي خاص کر تذکرو د پاسپورت او دغه شانتي د ویزو په وصولي کې نو په باندې هم ډیټیل سره ان شاء الله بل کې راځو نو تاسو چرته چوي خاط او آباد اوسئ.